قدرمن مومن صاحب ډېر ښه راغلی. خوشحاله یو چې نن تاسو د مثلث پودکاسټ مېلمه یاستئ او خوشحاله یم چې له موږ سره یې. ډېره مهرباني. اول تاسو ته جناب سادات صاحب محترم، ستاسو درنو همکارانو ته د دې نوي ابتکار د مثلث برودکاسټ او د دې نوي رسنۍ یقینا درته وایم چې تاسو د افغانستان د رسنیو په اوسني عصر کې یو مهمه او ملت پاله څېره یاست انشاءالله. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا مثلث به انشاءالله غټیږي او زه فکر کوم د ټولو افغانانو د ملاتړ لاندې به راسي. د مثلث د راوخت په زه تعقیبوم. مثلث یو داسې رسنۍ دی چې هغه د افغانستان د ملي اقتصادي منافعو څخه دفاع کوي. کور مو ودان سلامت اوسئ. راځئ چې بحث له یوې بلې زاویې پیل کړو. که راشو د تاسو خپل کاروبار او تجارت برخې ته، له کوم ځایه مو خپل تجارت پیل کړی دی او څه ډول مو وکولای شوئ چې دغه خپله سوداګري میلیوني کړئ؟ ډېره مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان یو سنتي جامعه ده او تجارت هم یو سنتي تجارت دی. موږ څه وخت چې د خپل مرحوم قبلګاه صاحب سره په دوکاندارۍ چې هغه وخت زموږ د کندهار په شاه بازار کې زموږ دوکان و، نو هغه وخت موږ دغه نوي ساعتان د خارج څخه او یا به د کابل څخه موږ راوړل او هلته به خرڅېدل. د هغه څخه هغه وخت زموږ سن ډېر کم و، نو بیا د هغه څه زما پلار هم خارج ته تګ و راتګ کوي. موږ هم لږ لږ د تجارت سره علاقه درلوده او هم مو خپل مکتب ویلی. نو د هغه وخت څخه لږ لږ په کار شروع شو. بیا موږ دغه دوکانو وسعت وکړي چې په هرات د کندهار په مشهوره انشا بازار کې زموږ یو دوکان و چې اوس هم شته، او نور دوکانونه په هرات روضه کې تقریبا چې 4 یا 5 دوکانه دي هغه اوس هم شته او نور خلک په کرایه هلته پشکې اوسېږي او کاروبار کوي. زموږ کاروبار د هغه ځای څخه هم شروع شو چون هغه تاداب ګزاري زموږ مرحوم قبلګاه صاحب الله دې غر کې رحمت وګرځي د واړه حقدارانو سره، نو د هغه تاداب راایښي. نو پر هغه تاداب باندې موږ هم روان یو او کله چې بیا زه د کور جوړولو خواته ما مخه کړه او زما بل ورور چې هغه په شفاخانو او په بعضې لوجستیکي کارو کې مخه کړه او بل ورور مې چې دی هغه په خارج کې تقریبا کاروبار کوي چې په اماراتو کې او په مرکزي اسیا کې د هغه ځای څخه ډېر ماشاءالله ښه تجارت لري. نو ټولو پاخته یو هغسې او هکذا زموږ اولادونه هم قرار په دغه تجارت کې موږ غواړو چې هغسې تجارت ته بوځو چې هغه یو تکنیکل تجارت وي او پر یو مطالعه باندې تجارت وي. ولې خو زه فکر کوم تجارت یو په اصطلاح یو تعلیه هم غواړي او رسک هم غواړي. نو په دې دواړو کې موږ انشاءالله په شکر دی چې هم کاروبار بس لږ څه نه څه الله پاک شکر یا د کندهاریانو په اصطلاح یو شلومبي و ډوډۍ را رسېږي. د تعالی شکر ادا کوو. د خدای شکر دی. مومن صاحب که راشو 20 کاله په افغانستان کې د سوداګرۍ او خصوصي پانګونې ډېر لوی فرصت په افغانستان کې رامنځته شوی و، خو ولې متاسفانه یو ګډ او مات اقتصاد پر بهرنیو مرستو متکي او له فساده ډک اقتصادي نظام ترې پاتې شو. یعنی دغه فرصت ولې دې ته د فرصت په سترګه ونه کتل شول او هغه ډول چې لازمه وای دې نه کار ونه شو اخیستل؟ دوه شیان چې ډېر مهم دي کله چې په یو کورنۍ کې په یو کلي کې په یو ولایت کې او په یو مملکت کې بیروني مداخله وي او هغه څوک چې پیسې درکوي نو فرمانه مغور کوي، نسي کېدلی چې خپل اقتصادي پلانونه سړی د خپلې خوښې مطابق یوسي. یعنې زه فکر کوم یو وخت ما په داوس کې تقریبا د پخواني د یو وزیر صاحب مالیې سره کومال دا ولې دا دونه کومکونه تل هغه در ډېره پورې یو څه د هغه جوابونه ډېر قانع کننده و چې موږ ته به صرف اعلانېدله او په خپله مصارف ټولو دوی کوله. نو څه وخت چې څوک یو چاته مصرف ورکوي نو هغه چاته وفاداري چې مصرف ورکوي. نو لهذا د افغانستان اقتصادي نظام یو داسې و چې په اصطلاح هغه د امریکایانو حضور د افغانانو یا د مسلمانانو د ډېر سخت غبرګون سره په دې مخامخ و چې د اشغال ساحه او امنیت تام امنیت وجود نه. څه وخت چې په یو مملکت کې تام امنیت وجود نه لري نو هلته نسي کولی چې یو صحیح اقتصادي نظام رامنځته شي. یعنې د امنیت د آبادۍ لومړۍ خښته ده. څه وخت چې امنیت یعنې تهداب، څه وخت چې په یو ملک کې امنیت نه وي نو هغه
نسی کېدلی چې هلته صحیح اقتصادي نظام برپا سي یو څوک په یو ځای څخه بل ځای ته ځي او هلته به د حکومت ظهور نه وي نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې د اقتصادي صحیح اقتصادي نظام په مملکت کې چې امنیت نه وي منځته نه سره تللی او دلته بیا هغه اشخاص چې د استفاده جوړي کوي تقریبا دغه پروسه کال زه او جناب الکوزي سموږ یو ځای وو یو چا موږ ته یو قرارداد راوړی چې موږ په تاکتورات کې چې موږ ته ویل چې موږ دغه پیسې پر حکومت باندې دي موږ ولته څونه غوښه چې مو وکړه د غوښه مثلا 1 کیلو ورکول شوی دی په 1.5 سل افغاني یا په 1.5 افغاني او هغه چې په بازار کې موږ ته په دغه کې د په 2.5 سو په هغه تاریخ نو موږ ته دا څنګه امکان لري چې په 1.5 سل افغاني د کوم ځای برابر تا د غوښه پاپریکا درلودل څه نو دغه شان د دې باعث کیږي چې یو صحیح اقتصادي نظام رامنځته نشي او هلته هم په دولت کې هم فساد وي نو خامخا د خو د یو نفر دا څوک نس خوړالی نو چې ته په 1.5 په 2.5 سو نرخ په بازار کې وي او ته په 1.5 سو ورکې د چی شو غوښه ورکې آیا د بل حیوان غوښه ورکې د چی کې نو دغه مشکلات دا رامنځته کوي همیشه چې زه فکر کوم چې نبود د امنیت نبود د امکانات رامنځته کوي چې اقتصادي نظام صحیح وده ونه کړي. همون صاحب د وخت د مالیې د وزیر خبرې ما واورېدلې په دې اړه باندې همدغه د په افغانستان کې د برېښنا او د برق د ستونزو په اړه باندې دوی ویلي چې په هغه کې بهرانیانو موږ دې ته مجبورولو چې باید هغلته لوی ماشینونه واخلو جنراتورونه کله به چې موږ ورته ویل چې دلته موږ کولی شو د اوبو زیرمې جوړې کړو او یا هم بندونه جوړ کړو د هغې برق ځکه هغه بیا داسې یو شی کوي چې د افغانستان د خلکو دپاره اقلا موثره تمامیږي او د جنراتورونو تیل بیا د دې پوره کول ورته سخت دي دوی وایي چې بهرانیان موږ سره نه منله او د قندهار یو شمېر مشران یې موږ سره راپورته کړي وو همدغسې څه خو په خامخا ما درته وویل چې یو څوک چې پیسې ورکوي فرمان هم ورکوي نو دا د دې لعامل سو چې در اوسه پورې په هم د کندهار خلک یا د افغانستان ټول ولس د هغه کافي برق څخه چې د هغوی ضرورت وي 4 ساعته برخمن نه دي نو لهذا زه فکر کوم زه په دغه موضوعات پورې چې د کندهار خلک باندې راپورته کول یا نه راپورته کول په دې کې دقیق معلومات نه لرم خو شاید وسې ولې چې هلته به د برق مشکل ولې دومره زیات مبلغ چې 900 میلیونه کیږي دا د افغانستان د لپاره ډیر مصارف دي تاسو وګورئ یو د کابل ترمینل تقریبا دا د یو مملکت د یو ډیر وړوکی ترمینل سره نه دي که تاسو د دې مصارف راواخی هغه ترمینل چې یا په بمبئی کې جوړ شوی دی یا په ډیلی کې جوړ شوی دی یا په اسلام آباد کې جوړ شوی دی تاسو دغه مصارف راواخی دا زموږ ترمینل دغه په یو کونج کې یا د یو کوچنی حال د تیارې سره مناسب نه دی یعنی دا جوړ شوی دا د هغه شی چې دا پسترګو حس کیږي او خلک په پوهیږي چې د څونه مصارفات شوی دي او څونه مصارفات په دې کې څونه مشکلات پیښ شوی دي یعنی زه درته وایم که تاسو دغه درو میدانونو چې ماته د بمبئی د ډیلی او د اسلام آباد میدان تاسو وګورئ چې هلته به څو مصرف شوی او دلته به څو مصرف زموږ میدان څونه کوچنی دی څونه ظرفیت لري دا اوس چې تاسو وګورئ د ورځې تقریبا په زرهاو خلک ځي نو دا د دې لامل سوی دی چې مصارفات هغه مصارفات چې سنجش شوي مصارفات وي تخنیکی مصارفات وي یعنی څوک خبرې ته نه دی پرېښی چې دا زما پیسې دي زیور کو ارڅونه چې مصرفوم کې ته غواړې واخله کې نه غواړې میخله نو کچیر اوس موږ د کابل په میدان باندې په واقعي توګه موږ 200 میلیونه مصرف کړي وي د کابل د میدان ترمینل به اوس په ډیر عصري ترمینل وي او دا به د افغانستان خلکو به ډیره صحیح استفاده ځینې کړې وي من صاحب اوس که راشو د جمهوریت د پرځېدو نه راپدې خوا تاسو کله چې جمهوري نظام وپرځېده او اسلامي امارت واک ترلاسه کړو ډېر امکانات مو درلودل پیسې مو درلودې یعنی څه د دې لامل شول چې په افغانستان کې پاتې شئ دغه اندېښنه ویره نه وه در سره چې که چېرې دلته پاتې شئ تیرو تجربو ته په کتو د سرمایې ته به مشکل پیدا نه شي یا به تاسو ته او یا هم ذهنیت څه و چې په خپل کور او په خپل هیواد کې پاتې شي په ذهنیت خو په دا و چې په موږ هغه ولې اقدام چې د افغانستان د اسلامي امارت زعامت وکړي
چې هغه ټولو خلکو ته ډیره ښه بلنه ورکړه او په افغانستان کې د سولې یو فرمان ورکړي یو خدا خبره او بل د مخه تر دې چې اسلامي امارت پیروزي ته ورسیږي یو هفته د مخه موږ یو دولتي چارواکي ته لوغرت ویل چې ولا موږ په خبرو چې په اسلام کلا کې اسلامي امارت نیول دي ورته چې موږ د دې لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړ دی الکو د څه شي دي نو موږ څنګه نو کوي ولې موږ ته د اسلامي امارت ټول چارواکي خصوصا د ځوان مولوي صاحب د دوی د استاذ د خوا څخه موږ ته یو ډیر ښه پیغام راکول سو لکه د کندهار اوسنی والي صاحب د بلخ اوسنی والي صاحب د دې خاصه موږ ته داسې اطمینان راکول سو چې ټول خصوصي سکتور باید پر ځای پاتې سي او خصوصي سکتور ته د افغانستان ضرورت دی او دا باید په افغانستان کې شک ازما د جناب شیخ صاحب معظم یو بیانیه چې هغه کې موږ حضور درلودي چې د کندهار د ولایت او د ټول ولایتو خلک هلته هغه اطمینان ورکړي خلکو ته چې تاسو یو ځای سي سره ټول خلک سره راجوړ شي خپل پیسې داس مکو یوازې یو سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي چې په هغه شرکتو کې وکاسي چې د افغانستان خلکو ته یو مقاصد موږ یو خو دا خبرو بل موږ پر دې باندې اقتدار لري چې په اسلامي نظام کې د ټولو خلکو حق محفوظ دی اولینه عقیده موږ پر دې چې په اسلامي نظام کې د ټولو حق محفوظ دی مومن صاحب ډیرو سرمایه‌دارانو په جمهوریت کې پراخ سیاسي اړیکې درلودلې او ډیر وخت هم د ګټې او سود یوه برخه د هغوی حق ګرځېدو په تیرو کې تاسو سره هم داسې چا داسې کوم شراکت شی درلود که نه یا کومه فیصدي په دې اړه باندې غوښتله چې څو د تاسو ځینې کارونه هغلته دوی مخته یوسي هغه د دوی هغه کومې اړیکې مو چې د دوی سره درلودې دوی داسې ګڼله چې تر څو دوی په هغې کې اقتصادي ونډه ولري که موږ په خپله دا کوشش نه دی کړی مثلا زموږ که په کندهار کې هغه پروژې چې وي یا هغه زموږ شخصي پروژې وي مثلا موږ د کورو شرکت درلودی اوس هم لرو یعنی هغه مشکلات چې راته پیښ شوي دي یادوي نه موږ به داسې وکړو هغه ماهی چې هر وخت وایي د اوبو څه ونیسئ تازه دي خامخا مشکلات به راته پیښ شوي و داسې نه دي چې سړی وایي چې په ټوله حکومت کې مثلا خراب مثلا په کابل کې یو ښاروال تېر شوی دی د غلام سخي نورزاد په نامه چې پاکترینه انسان او هغه د دې ملک دپاره د دې خلکو دپاره دومره پاکترین انسان و چې ما هېڅ په خلکو کې نه دي ایستلی ولې اوس هم دا د ښاروال صاحب د خلکو تاسې ګورئ چې د کابل په دغه ټوله دغه کې یعنی د کابل په ښار کې تغییر راغلی یو هوایي پل اوس تقریبا شاید 12 هوایي پلو باندې کار شروع دی دا زموږ د کورو د مخ سړکان چې یقینا چې هر څوک راسي ایران سي چې په یو ډیر ښه تزین سوي دي او کار روان دي دا دغه رقم کارونه ملي کارونه او په یو حکومت کې عدالت دا د خلکو همکاري د حکومت سره زیاتوي ولې زه فکر کوم دا شراکت او شراکت بازی چې دي دا به هم در دا اوسه پر به ان شاء الله هیڅوک نه وایي چې موږ د چا سره شراکت کړی دی ولې موږ هغه سیده روان وو هغه وایي نیمه ډوډۍ د کوټې پای هغه خپل هغه سنتي تجارت مو کوي او پر هغه باندې اخته و نو دې څخه در دا اوسه مو د چا سره شراکت نه دی کړی د دې په هېڅ هم نه کوو مننه صاحب نن د افغانستان لویه ستونزه اقتصادي او مالي ننګونې دي د خدای شکر دی نن په افغانستان کې سوله او ثبات راغلی دی که د شپې د ورځې د افغانستان څلور ولایتونو ته سړی بدون د کوم مشکل او ستونزې څخه رفت آمد کولی شي یعنې هغه لوی مشکل چې هغه امنیتي مشکلات و هغه نن حل شوي دي د 5 کلونو په تېرېدو د یوه ملي سوداګر او ملي پانګوال په توګه یو مات اقتصاد بولی او که نه پر خپلو پښو د درېدو په حال کې اقتصاد او ورځ تر بلې مثبت لوري ته روان دی یوه خبر چې زما په هغه دوستانو کې یې رسول چې هغې شوانیسي زموږ سره زموږ په جناب رئیس صاحب هغه توکل احمدیار صاحب موږ هم یو ټیم وسره چې د هغه نوم زما څخه هېر سو معذرت غواړم زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد اوس داسې دی هغه وایي خپل سورسک مې د بل د رجو موږ خوښ دی زه فکر کوم که موږ په خپل فکر باندې کار وکړو د افغانستان د تیرو تجربو څخه موږ یو ښه درس واخلو زه فکر کوم چې افغانستان اوس پر یو ښه لوري ته روان دی په دې خاطر ته ووایم چې امنیت د آبادۍ لومړۍ خښته ده هغه شی چې د نظامونو د تضعیف سبب ګرځي هغه کرپشن یا رشوتخوري ده چې دا لله الحمد اوس په نظام کې یا هیڅ نشته یا د ډېره کچه کمه ده دا مهمه خبر ده ولې لازم امکانات د ظرفیت سازي په باره کې موږ ضرورت لرو چې سره زموږ د ظرفیت نوي ځوانان سره کم با ظرفیته ځوانان وروزو او د نورو خارجي کمپنیو سره موږ باید داسې کاروبار وکړو موږ څنګه کولی شو چې مثلا دغه اوس چې په کابل کې تیل
ګران دي. د تیلو د ګرانښت لپاره موږ باید کم مهم ټکي په نظر کې ونیسو. مهم ټکي په نظر کې باید دا ونیسو چې موږ د خپل تیل هم باید ولرو او څنګه وکولای سو چې د پردیو یعنی د تیلو د وارداتو څخه زموږ کچه کمه سي. تقریبا تاسو ګورئ چین په 1 میلیارډ اشاریه 500 میلیونه نفوس باندې تقریبا دوی اوس 50% د دې ټوله موټران چې دي برکې دي او د دې ټوله کار بار چې دي په برق کې دي، خصوصا په اراده جاتو کې، او 25% د دې غټ موټران چې دي هغه په تیلو کې. یعنی تاسو دا وګورئ 50% چې سړی خپل اقتصاد برکې کوي، یعنی پر 1 کیلومتر باندې 2 افغانۍ مصرفېدل او پر یو کیلومتر باندې 15 افغانۍ مصرفېدل. یعنی دا څومره مهم کار دی. یعنی که دغسې په 100 کیلومتره کې راواخلي نو دا داسې دی. موږ باید د هغه پروژو باندې کار وکړو چې د هغه کې د افغانستان زیربنایي اقتصادي پرمختیا راځي. لکه ما تاسو ته وویل اوس دغه د ټاپي پروژه چې د افغانستان سیریز دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته به برق که موږ ګازي برق جوړ کړو، موږ ته به ګازي برق ډېر ارزانه تمام سي. او زموږ فابریکو هغه فابریکې چې غټي فابریکې دي لکه د پولادو فابریکې، د دې لپاره ګاز یو ډېر مهم عنصر دی. نو دا زموږ د افغانستان لپاره مهم کارونه دي چې باید وکړي. اقتصادي پرمختیا ډېر کلونه وخت غواړي چې رامنځته سي او د دې لپاره لازم اقتصادي پلانونه ضرورت دی چې باید جوړ سي. او څنګه وکولای سو چې زموږ افغانستان هم د نورو نړۍ سره سیال کړو. تاسو باور وکړئ زه د کابل او کندهار تر مابین چې همیشه سفر کوم په طیاره کې نه ځم، د سړک څخه هم لذت اخلم او ځم. دغه د سالنګ د لوی لارې د وزارت پیدامې پروژه چې زه د افغانستان د پیدامې د وزیر صاحب څخه د زړه له کومې مننه کوم. ګور چې دا د سالنګ سړک یعنی دا د افغانستان په خپل امکاناتو جوړیږي او د خلکو په همکاري جوړیږي. خلکو تاسو باور وکړئ موږ ته چې څه وخت د وزیر صاحب محترم پیدامې سره هغه زموږ سره یو کو چې دا څنګه وکړو چې موږ به دولت به هم خپل همکاري کوي د خپل بودجه سره او خلک په دې کې سوي. ته باور وکړه دغه د پنجشیر د ولایت محترم خلک و نور و دا ګرد چې رااله هغو ګردو پر دې باندې دغه وکړي چې موږ څنګه کولی سو چې د دغه په دې پروژه کې حتی دا وویل که زموږ موټر 100 افغانۍ پیدا کړي موږ 500 افغانۍ د سالنګ پروژې ته کوو چې لا هم سالنګ په ډېر معیار سره او په دې شان سره جوړ شوی. دا د افغانستان هغه شان دي چې مهم دي. زموږ سفرونه زموږ هغه په اصطلاح مسافر لنډي، یعنی حتمي بچا یو وخت چې د کابل څخه به مزار ته دی نو شپه په لار کې کېدل یا به 25 ساعته 14 ساعته په لار کې وال کېدل او دا ډېر مشکلات. او کوچني موټر به نشوي پیتللی په دې لار، کوچني موټر هیڅ نشوي پیتللی. زموږ د میوو رسول مثلا دا قیمته تمامېدله د دې چې میوه رسین اوس چې سړک سم دی ارزو مدغه چې څنګه وکړل سو چې په دوام لین کې د افغانستان خلک د افغانستان خصوصي سکتور باید په دې کې خپل همکاري کوي. دا یقین تاسو ته خبره کوم چې ټول خلک په دې باندې چې په خو په محصول کې مثلا چا دا کوي هغه کوي، مګر اوس ټول خلک وجې ته مجبور چې دا محصول چې دی یا دغه شي چې دی دا په خپل خوښه او خلکو ته کومه حکومت تور کوي. دا د کورو صفایي د باور پته چې ماته یو چا ټلیفون کړی دی په خارج کې چې حاجي صاحب د غزما په کور کې چې د زموږ سره آیا د رښتیا د زموږ د کور صفایي تاویلی د صفایي باید تاویل کې په دې خطر چې زه په دې پیژم چې زموږ د کور صفایي زموږ په ریپاو او په اسایش کې په درد خیر سي. بالکل د تیلو موضوع ته اشاره وکړم چې واقعا تیل په بازار کې ډېر لوړ شوی دی او تاسو هم په دې برخه کې پانګونه لرئ. له کلونو را په دې خو باور دا دی چې په افغانستان کې مافیا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د تیلو په تجارت کې دوی یا په دغه قیمتونو په ښکته پورته کولو کې لاس لري یا د بې کیفیته تیلو په واردولو کې. داسې څه تاسو ته لیدلي دي یا داسې کوم موارد سره تاسو مخامخ شوي؟ که یکی درته ووایم سادات صاحب محترم چې هغه څه چې یو د خلکو اوازې څه وخت چې یو شی لوړ سي موږ ته دا ټول معلومه. اوس چې د تیلو د بازار لوړ دی، تاسو د روسیې او د یوکرین په موضوعات خبر یاست. د روسیې ټوله پالایش یا ریفاینری چې دی هغه مشکلات پیدا کړي دي او نسي کولای چې واردات وکړي بلکې دغه تیل صادر کړي بلکې واردي تیل د خپل ملک. روسیا کې مونږ ول ډېر غټ قطارونه تیل ټانکونو ته ولاړ دي نو دا حالت هم لوړ شوی دی. نو افغانستان هم په د ګلوبل ویلیج کې یا په جهاني کلی کې یو په دې کلی کې یو کور دی. څه وخت چې په دې کلی کې یو مشکل راځي یا په جهان کې یو مشکل، افغانستان دا غسه مستثنا نه دی. ترکمنستان هم په خپل باندې په تیلو کې دغه اوس هم چې تاسو ګورئ د افغانستان ډیرو ملي درنو سوداګر راولاړ سول دغه خپل
د خپل د ذخایرو سي تیل یعنی در بازار منفي 40 منفي 50 ډالر ارزانه ورکړه چې د بازار په کنټرول سره خپل ملي ذخایر ټول راواخستل استعمال کړه. په هغه کې باید د خافي ګروپ نوم واخلم، د نورو دوستانو د یما پټرولیم یا د ټول راولاړ سول نور خلک سره راولاړ سول. په دې کې هغه خپل رسالت ادا کوي. ولی مافیانو په هغه خلک دي دا د یو زموږ په دغه کې یو دغه دی په افغانستان کې وستل ده څو وخت چې یو شی لوړ شي چې دا مافیا ده مش په خپل د مافیا سره نه خدای خوشی دی کیوي نو پټوي نه او لیدلی داسې نه ورسره مخسوي خامخه تیل دي. بعض وخت مثلا ایران خپل ضرورت لري تیل نه درکوي، بعض وخت ترکمنستان نه درکوي، بعض وخت روسیا نه درکوي. ته چې تیل لوړ سي د پیسې چې د ډېر شیرین شي ده نو دلته چې دی لوړ سي دی وایي چې زه د تیلو په دغه قیمت ورکم زه بیا په دې قیمت نه سم رانیولای نو بیا هغه حساب ورته کوي نو دلته ګرانیږي. ولې زه فکر کوم چې دا به یو د موقت وخت لپاره دا ګرانشت خدای تعالی دې وکړي چې زموږ همسایه ملک ایران کې هم د جنگ څخه خلاص سي. جنگ د دې منطقې په تاوان دی، د دې خلکو په تاوان دی، د دنیا په تاوان دی. بله منصب د تیلو د قیمتونو لوړېدو ته ترڅنګ که وګورو د کیفیت موضوع هم ډیره مهمه ده. ما د تاسو یو مرکه او ترڅنګ یو کنفرانس یو کال مخکې هغه تعقیب کړو. په هغې کې تاسو له خلکو سره دغه وعده کړې وه چې د تیلو د کیفیت په برخه کې به دوی همغه ټول ستندردونه په ذهن کې ساتي. حتی د ستندرد ملي ادارې رئیس هم هغلته ناست و، په هغې هم تاسو غږ وکړو چې تر هر څه وړاندې د افغانستان د خلکو صحت تاسو ته مهم دی او د تیلو کیفیت ته که چېرته توجه ونه شي نو ممکن دلته نورې ساري ناروغۍ افغانستان ته راشي. دغه موضوع تر کومه ځایه پورې همغسې چې تاسو وعده کړې وه تر اوسه پورې همدغسې مخته تللې؟ زما هغه کنفرانس په یاد دی کاملا. هغه کنفرانس د جناب لوی څارنوال صاحب در یاد اوسنی لوی څارنوال صاحب محترم در نظر لاندې و او هغه دغه کمیټې رئیس و. واقعا چې تقریبا هغه کمیټې یو ډېره موثره کمیټه وه او په هغه وخت کې تقریبا دومره موټران مسترد سوله چې هغه تیلو کې داسې کیفیت و چې هغه د افغانستان د خلکو د صحت او د ارادجاتو د تاوان پشکی کې او د محیط زیست لپاره د درې تاوانې درلودل نو چې هغه ټوله مسترد سول. ولې د یو کال په جریان کې ټوله هغه تیل افغانستان ته راغلي چې دغه سټنډرډ چې د دغه کمیټې د خاص چې په راس کې لوی څارنوال صاحب و دغه کمیټې د نظر لاندې د تیل راغلي و چې هغه تیل چې په سټنډرډ و هغه راتلل وخت چې په سټنډرډ نه و هغه مستردېدل. ولې د پیلي شرایط د افغانستان دا حجابوي چې موږ یو څه سټنډردونه راکم کو. هغه سټنډردونه په دنیا کې دوه رقمه درې رقمه شان دي. یو ته دا رقم ټوکر کوي، یو ټوکر دی تقریبا لکه دا تا چې اغوستي دا شاید په 1000 افغانۍ دا ما چې اغوستي دا په 500 افغانۍ دي. ایله د چې دا څوک په دې هم ځان پټیږي او سره یو هغه شی دی چې هغه به بيخي بدن ته تاوان لري. که ته ټوکر واغوندې نو هغه تاوان لري د هغه استعمال. ولې په دنیا کې هم څو رقمه تیل سټنډرډ د افغانستان هغه سټنډردون چې ولې د پیلي شرایطو لپاره لازمه ده چې په سټنډرډو کې باید یو څه دغه اوسي تجدید نظر اوسي او دا تجدید نظر هم پکې سوی دي چې څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو ته اوسنی مشکل چې دی چې په دنیا کې دا ډېر غټ مشکل دی پر هغه باندې کار وسول. زه فکر کوم چې د سټنډرډ مراعاتول په دوا کې په تیلو کې په هر څه کې چې د افغانستان خلک دغه څخه څه د کارآمد د پاره کار اخلي او څه د صحت لپاره استعمالېږي. په هغه کې سټنډرډ ډېر مهم دی. بله مومن صاحب په افغانستان کې د تیلو د ګازو د دغه د بیو د لوړېدو ترڅنګ د کورونو کرایم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې باور وکړئ یو کس چې هغه څومره چې دی درآمد لري دی مجبوریږي تر څو هماغه څومره معاش چې اخلي هغه د کور چښتن ته ورکړي د کور د کرایې تر نامه لاندې. او ترڅنګ یې که موږ تاسو وګورو یو 3 اتاقه کور که مصرف $10,000 پرې راځي خو هغه بیا بازار کې د هغې کور قیمت مثلا $80,000 باندې دی پلوري. دغه موډل ته که راشو دغه کوم اقتصادي موډل چې دی په دې کې تر کومه ځایه پورې هغه عدل او انصاف په نظر کې نیول لازمي دي په دغه شرایطو کې او که نه؟ په تاسې یو ډېر مهم شی ته اشاره وکړه چې په ټوله دنیا کې د انسانانو دپاره خصوصا په افغانستان کې د کور یا د سرپناه برابرول یو هغه مهم جز د زندګۍ دی. نو لله الحمد موږ د دې په اصطلاح د خدای تعالی شکرګزار یو چې موږ په دې فن کې یا په دې کار کې لږه تجربه لرو او اوس مو هم شروع دي.
اوس هم موږ په کوشش کوو د کابل ښاروالۍ په همکاري باندې چې د کورو پر ښه پروژه باندې کار وکړو او انشاءالله دغه چې تاسو وایاست چې په 50,000 تمامېږي په 50,000 چې دا صحیح دی چې ساختمان یې تمامېږي خو یوه بسوه مځکه هلته تقریبا یا به په 40,000 رانیسي یا به په 50,000 رانیسي د هغه سره شنه ساحه شته مالیات پر لویږي د دفتر مصارفات پر لویږي یو څه به دی د خپلو پیسو ګټم پر لویږي خو بیا هم داسې ده چې خلکو سمو ارزو دغه ده چې د پوره انصاف څخه کار واخلي او د افغانستان خلکو سره موږ په دې باره کې د بانکو څخه خواهش دي چې بانکونه باید هغه څوک چې د یو ښه کاروبار څښتن وي باید قرض الحسنه ورکړي او کورونه درغو چې دی قرض الحسنه را یادي داسې وکړي چې بانکونه باید کور رانیسي بیا بیرته دغه بل نفر ته ورکړي چې د بانکو سیستم هور سره فعال سي ځینې بانکونه فکر کړم دغه څه شروع کړي دي نه وي پر دې باندې موږ هم په خپله کار کړی چې موږ یو د کورو پروژه لرو پر هغه باندې اوس په شدت سره کار روان دی او کوشش هم دا دی انشاءالله تاسو ته به د اطمینان درکړو نرخ به نه وایي چې انشاءالله چې در ټولو بازار در ټول افغانستان در بازار به هم ارزانه وي او هم به خلکو ته ایجار د خیر سره دا کورونه ورکوو د خیر سره دا تاسو ته اطمینان درکړو چې در ټوله بازار به نرخ ارزانه وي او د خلکو به وس پرسي ولې کوشش کوو چې د بانکو سره لکه د پښتني بانک سره د دې سره هم زموږ د هغه د فاینانس د بخش د کمپنۍ د فاینانس د بخش خبرې روانې دي چې پر دې باندې چې نو د خلکو کورونه د خلکو حق دي او د افغانستان هر سړی د یوې پاچاهي سړی دی باید د سرپناه مشکل ونه لري د سرپناه مشکل هغه حدترین مشکل دی لکه تا چې ویل چې 50 چې 10,000 افغانۍ ماشي 8,000 چې په کرایه کې 2,000 روپۍ کېږي بیا په اوسني شرایط انشاءالله په اوسني شرایطو کې زه وزارت محترم ښارسازي هم په دې کې ډېر خپل کار کړی دی او کابل ښاروالۍ هم په دې کې اخته دي چې کار کوي ولې نور هم باید په دې کې کار وشي چې څنګه وکړل سو خلکو ته پر معیار برابر کورونه په مناسب قیمت او په ښه ظرفیت ورکړو خیر اوسي هماغه پلانونو ته یې کار شو مومن صاحب هغه پلانونه تر کومه ځایه پورې ستاندرد او معیاري دي مثلا که موږ تاسو وګورو په کابل کې اوس د کابل څیره بیخي تغییر شوی نام خدای ښایسته ودانۍ جوړې شوي ډېرې اسمانڅکې ودانۍ جوړې شوي دي خو په څنګ کې که وکتل شي بیا اوبه ورځ تر بلې د ځمکې اوبه نورې هم ښکته ځي دغه تر کومه ځایه پورې یو ډول بې پلانه توب ښیي او که نه د دې ستونزې لپاره به هم د حل لار پیدا کېږي فکر د اوبو مشکل چې دی دا په ټوله دنیا کې یو مشکل دی چې د اوبو کمښت دی او په ټوله دنیا کې د حرارت درجه چې ده هغه پر روان ده د کابل لپاره که تاسو څومره د مخه د اقتصادي کمیسیون یو پریکړه لیدلې ما ولیدله چې د پنجشیر د اوبو په باره کې چې د ابوبکر لخوا څخه د پښې مې په یاد نه دي خو پر دې باندې پلان روان دی چې د کابل اوبه زه فکر کوم چې د کابل اوبه به ډېر ژر به دي هغه پلانونه چې ورته لري هغه به پر مخ ولاړ سي او دا د اوبو د داسې دی موږ تاسو خو مسلمانان یو هغه به د خدای تعالی څخه امید لرو چې انشاءالله چې د اوبو یو رحم پر موږ وکړي او زموږ هغه برفي ذخایر چې دي یا د واورو ذخیرې چې هغه ټکي سي کابل به انشاءالله ورسره سمیږي او بل د ودانیو د کیفیت په باره کې تاسو ویل د ودانیو کیفیت هر څوک سرمایه‌داري کوي ډېر کوشش پر کیفیت باندې کوي دا کې مثلا پخوا یو 2 منزله 3 منزله اضافه جوړ کړي دا په دې خاطر دي چې مشکلات ورته اوس ټوله کابل یو منظم زون بندي شوی دی هر څوک کولای شي مطابق د زون په زون بندي کې یو کار وکړي دا اوس داسې زموږ نږدې دوستان دي د مثلا تقریبا د زون داسې بندي شوی دی دا د کور یوه خوا په یو زون کې راغلی د بل خوا په بل زون کې راغلی د یوه خوا 14 منزله د بل خوا 6 منزله اوس د یو تاریان دي چې دا څنګه وکړي نو بیا موږ هم د ښاروالۍ دغه مربوطو ادارو سره په دې کې خبرې وکړي کار پر روان دي چې پر دې باندې باید یو فیصدي ورکړي چې څونه فیصدي چې راغلي په 14 کې څونه چې په 14 کې باید په یو باندې وسی کډېره په 6 کې خو دې په 6 دي حساب یو کډېره په 14 کې باید په 14 نو دا هم د خلکو مشکلات دي ولې خلک پر کیفیت باندې په خپل چون یو څوک سرمایه گذاري کوي هغه کیفیت ته ډیره توجه کوي چې دا زلزلې په مقابل کې مقاومت ولري کنه په کابل کې زلزلې سوي دي الله دې موږ او تاسو د نور زلزلو څخه د اسماني بلایا او اپاتو څخه وساتي لکه تاسو ولیدل چې تقریبا کوم ودانیو ته د خاص نقصان نه دی پیښ شوی نو دا پر دې باندې دلالت کوي چې په افغانستان کې موږ قوي انجنیران لرو او هغه ټیم چې زموږ د نقشې ویزه کوي هغه هم یو قوي ټیم دی او ډیرو شان تاسو باور وکړي یو نقشې چې ویزه کوي
نو د انجنیران دومره دقیق ګوري چې هغه وایي چې د اسمان د ستورو تخاطه دي که څنګه دي دومره دې دقیق زه مننه کوم د افغانستان د ټولو محترمو انجنیرانو څخه چې د افغانستان یو ډیر مهم کدرونه دلته اوس هم پاتې دي او ډیر کوشش کوي چې د دې په کیفیت کې په دې چانس کې کوشش کوي د اسماني اپاتو څخه تاسو ورم ورځ موږ ولیدل چې موږ د نورستان محترم ولس هغه په یو دونه لوغه میزه کې اختص ګور چې دا کچيري د شارپ یعنی د نورستانو د سويس د یوې تسبیح فرق نشته منګر ګور هغه پر نقشه جوړو دا به نقشې جوړو ته چې به نقشې په سويس کې روز دغه ډیر بانانونه کیږي خو دا خو د الله پاک نظام دی شاید زموږ د خلکو وخت او هدف را او موږ پر دې باندې کېدل ولی کچيري موږ نقشو ته فکر کړی وای او دا پر یو مهمه نقشه جوړوي او د افغانستان د حکومت او د ملت سرمایه دومره ډیره وای چې دا جوړ کړی وای لکه سويس خو نو دلته به هم هیڅ باران او دا به یو ځای تللی او هلته به ذخیره کېدلی بیا به خلکو په بل وخت کې استفاده ځنې کولو دا مشکلات دي چې خامخا راځي مومن صاحب همدغه مشکل ته که وګورو صحیح ده ځینې ډېر غټ شرکتونه به هغوی به دغه ستندردونه په نظر کې نیسي خو ځینې نور واړه کاروباریان دي هغوی مثلا د یو څوک دی یو نومره ځمکه لري هغې سره شریک آباد هغه هلته یو تعمیر پرې جوړوي خو یو اندېښنه دغه ده چې په دغه شریک آباد کې هغه هلته کیفیت ته هغه ډول دوی توجه نه کوي او اندېښنه دغه ده چې خدای مه کړه په راتلونکي کې دغسې کوم آفاتونه یا مثلا د زلزلو پر وړاندې ده بیا وکولی شي هغه خپل مقاومت وښودی شي او زموږ تاسو ولسونو ته بیا خدای مه کړه صدمه ونه رسي خامخا د دې څخه زه دفاع نه کوم چې خامخا بې نقشې کور به نه جوړېږي یا به یو څوک بې معیاره نه ولې په اوسني شرایطو کې ډېر کم سوي دي یعنی هیڅوک حق نه لري چې د ښاروالۍ د طرحو تطبیق او د هغه مجوز شهري د هغه مجوز پرته یو خښته هم کېږي دا ډیره مهمه ده یعنی ټول هغه ستاندردونه په نظر کې نیول کېږي ولی زما د محترمو شاعرانو څخه ارزو دغه ده چې هر څوک چې کور رانیسي باید دغه نقشې ته وګوري چې هغه نقشه په د کابل ښاروالۍ کې په مجوز کې په طرح تطبیق کې ویزه سوي بیا یې وروسته دغه کور په سودا او په ټولو شانو کې دې اقدام کوي مومن صاحب فکر کړم چې تېره اونۍ تاسو چین هېواد ته سفر درلود او هغلته مو دا به څوم سفر وي چین هېواد ته او ډېری وخت کله چې تاسو سره موږ تماس نیسو ډېری په کاري سفرونو باندې بوخت یو کوشش د دې کوئ څه ډول وکولی شئ په افغانستان کې دلته د سوداګرۍ او تجارت برخه کې شته ستونزو ته واری دغه لارې مشکلات دغه ستونزې حل کړي او تر څو خلک وکولی شي د اقتصادي ستونزو فشار لاندې را نشي دغه سفر مو تر کومه ځایه پورې څومره مؤثره و څه مو ترلاسه کړی شوی او په راتلونکي کې د دغه ډول سفرونو دوام څومره د افغانستان په خیر بولي تاسو ته بهتره معلومه ده چې چین د افغانستان په همسایه هیواد دی او هغه هیواد دی چې 1.5 میلیونه نفوس لري او زموږ سره مستقیم سرحد لري ولې مستقیمه راکړه ورکړه نه سره لرو دا یو ډیر تعجب آور ځای دی چې موږ تقریبا که زرو کلونو مخته راسو موږ د دې لارې څخه استفاده کړې وه د دې رئیس جمهوران به راتلله د دوبي په خوا کې به په بامیان کې دی هلته وخت تېرول او د بودا مجسمې ته به راتلله نو دا دی ولې اوس په اوسني شرایطو کې چین د دنیا یو مهم اقتصادي هیواد دی مهم اقتصادي طاقت دی لازمه ده چې موږ د چین څخه په هغه برخو کې څه په تجارت کې څه په لوجستیک کې څه په نوې ټکنالوژي کې څه په خام موادو کې څه د فابریکاتو په سامان آلاتو کې موږ څنګه ولی سو چې خپل کوششونه دوام لري دا پلا چې هم زه تللی ومه تقریبا پر 9 د جولای باندې او بله پر 3 د جولای باندې زموږ دوه یو د دې د یو پارک سره زموږ یو لاسلیک و چې هغه پارک څنګه وکولای سو موږ د هغه یو موډل پارک په افغانستان کې وکړو او د هغه پارک فابریکې څنګه کولای شي د افغانستان سره همکاري وکړي او دوی به په یو نمایشګاه چې د چین یو نمایشګاه په افغانستان کې جوړیږي هغه به موږ د کنیکټو د افغانستان د نمایشګاه او د عمومي ریاست سره چې لطیفي صاحب محترم په دې نمایشګاه کې د افغانستان د خصوصي نمایشګاه یا د ایکسپو سنټر د افغانستان مسؤل دی دغه سره به کنیکټو چې دی راسي موږ دا سره تبادله کړو د دې سره مو د همکاري لاسونه ورکړه د بي دبليو ای د خاصه د ګلوبل اکونومیک نتورک د خاصه د مرتول د افغانستان د خاصه چې دی برازي او چین ته د موږ دا چې په هغه کنفرانس کې د بل د سیچوان کنفرانس چې هغه پر 9 د جولای هلته په هغه کې موږ چې په هغه کې د چین سیچوان د چین یو ډیر غټ ایالت دی چې په هغه تقریبا 9 میلیونه نفوس لري د دې یو ایالت دی هلته موږ د نوې ټکنالوژي د دې د نمایشګاه څخه لیدنه وکړه او د نمایشګاه د لیدنې پر څنګ د دې د مختلفو
تجارانو څخه د غټو کمپنیو د رئیسانو سره خبرې وکړې، خصوصا د برقي سامان آلاتو په باره کې او د نوې برقي ټکنالوژي چې په افغانستان کې دغه څخه د اوسه پورې استفاده نه ده سوې، دغه څخه څنګه وکولی شو چې دلته استفاده وکړو. دوهمه خبره زموږ دا وه چې موږ د واخان کوریډور دې ته تشریح کړي چې واخان کوریډور تاسو کولی شئ چې فاصله 3000 کیلومتره تاسو د اروپا سره وموښلوي، یعنې د اسلام کلا څخه در واخانه پورې 820 کیلومتره په نوې مطالعات شوي دي، 820 کیلومتره دا تقریبا هلته مطالعات شوي دي چې دا یو ډیره لنډه لار ده. دا هم د افغانستان دپاره، هم د چین دپاره، هم د اروپا دپاره به دا یو ډیره مهمه او ستراتیژیکه لار په دې وي چې د دې څخه تقریبا د 80 څخه د 90 ملکونه به د دې څخه استفاده وکولی شي او دا لار به وکولی شي چې چین، افغانستان او اروپا سره وموښلوي. دا به کله وکولی شي او سړک خو پوخ شوی که نه دواړو خواونه؟ زه به راځم. یو هغه سړک دی چې موږ او تاسو یې جوړوو، زموږ په امکاناتو جوړوي. چین تقریبا په ټوله چین کې تقریبا 5.5 میلیونه کیلومتره سړک شته. ما د دې سره داسې په شوخي ورته ویل مال که چیرې تاسو پر دې سړک 2000 کیلومتره نور سړک اضافه کړئ، تاسو به وکولی شئ چې تاسو ته د 80 ملکو سره نور وموښلوئ. دې یاران چې 2000 کیلومتره نور شي په مال یا دا د واخان څخه بیا د اسلام کلا پر کچيري دا تاسو وموښلوئ، تاسو به د 80 ملکو سره ولې هر څه دلته یو څه بعضې د مملکتونه یا په خپله چین نو چې څه ملاحظات لري، آیا سیاسي ملاحظات لري کني اقتصادي ملاحظات خو نه لري. په اقتصاد خو دې ته د 2000 کیلومتره داسې سړک دی چې اوس یې شروع کړي، زه فکر کوم په 2 کال کې کولی شي چې د اخلاص کړي. ولې د 15 میلیونه سړک چې سړی جوړولی شي نو د 2000 خو داسې دی، دا ورته هېڅ سړک نه دی. او دا سړک داسې معیاري به یې جوړ شي، هغه مطالعات چې په دې کې په دې کې د ټرین سړک شته، د بسو سړک شته، او یو په اصطلاح هغه موږ چې هایوي ورته وایي، هایوي شته چې کوچني موټران ژر رسېږي. یعنې تقریبا دغه 1000 کیلومتره که چیرې تاسې په چین کې د تیز ټرین د لارې څخه 1000 کیلومتره لار وهي نو دا اوس تاسې په 3 ساعته کې والی شي، یا د 3 ساعته کم والی شي. چون د چین دغه های سپیډ چې دی تقریبا هغه 380 ځي، ولې دغه دوهم چې دی دا 310 ځي په یوه ساعت کې. نو موږ کولی شو چې په 3 ساعته کې موږ د کابل څخه په 2 ساعت کې یا په 2.5 ساعت کې موږ د چین سره خپله رابطه ټینګ کړو. دا به د چین دپاره هم مهم دی، د دې منطقې دپاره هم مهم دی، د دنیا دپاره هم مهم دی. واخان زموږ د تجارت دپاره په دې مهم دی چې موږ د نورو مملکتو څخه خلاصېږو، موږ د 1.5 میلیارد پاپولیشن سره مستقیما موږ مسلو. نو دا زموږ دپاره ډېر مهم دی. خو ارزو مې دغه ده په دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان اوسني خصوصي سکتور او حکومت به زما د خیاله په دې کې مثبت نظر ولري. چون په دې کې موږ 2 کاله در مخکې یو کنفرانس ورکړی و چې د بدخشان خلکو دا به په سیمه کې نور اقتصادي پرمختیا موږ ته رامنځته کړي. موږ به وکولی شو غټ ماشین آلات د دې لارې څخه رانتقال کړو، هغه ماشین آلات چې په تیاره یا په نورو شانو کې مشکل دي. او افغانستان د افغانستان هر بندر یو جلا ارزښت لري. نو که موږ اسلام کلا ته وګورو، که سپین بولدک ته وګورو، دا ټوله بنادر زموږ دپاره یو خاص اهمیت لري. دا که چیرې زموږ مقصد هم دغه و چې افغانستان اوسنی د نظام حالت هغه کلیپ مستا به وزیر تر اوسه متشکر کی چې په 22 کال کې په افغانستان کې وستاست چې د افغانستان او د ولس خبره تقریبا یو دی، یعنی د ولس ملاتړ د حکومت سره سره، د حکومت حمایت د ولس سره سره. د بي دبليو اي ته مو اشاره وکړه مومن صاحب، او فکر کړم چې تاسو په افغانستان کې د بي دبليو اي مسؤلیت هم پر غاړه لرئ. په دغه هلکه لنډ وضاحت ورکړئ درنو لیدونکو ته چې دا څه ډول اداره ده او افغانستان هم اوس د دې عضویت لري او تاسو یې فعلا مشري پر غاړه لرئ. په هغه چا چې په وتقداراتو کې کار کړی وي، بي دبليو اي یا ګلوبل اکونومیک نتورک چې دا د ټولو دنیا نتورک تجارتي نتورک زموږ یعنی اقتصادي شورا د مکارې په برلین کې دی. دا تقریبا 4 میاشتې د مخه ما د یو عضویت ترلاسه کوي او 3 میاشتې یا 2 میاشتې مخه ما د دې رسمي استازیتوب په افغانستان کې ترلاسه کوي چې موږ به پر دې باندې کار کوو. د افغانستان د مختلفو سکتوري ادارو لکه وزارت محترم اقتصاد دغه لاندې به موږ ان شاء الله خپل کار ته ادامه ورکوو او هغه بورډ باندې اخته یو چې په دې لپاره یو ډېر ښه بورډ جوړ کړي چې په هغه بورډ کې زموږ سره د سوپر کولا شرکت دغه لري، حبیب ګلزار شرکت او نور غټ یعنی په افغانستان کې ډېر غټ شرکتونه دلته زموږ سره ګډون ولري. او موږ به څنګه وکولی شو چې په دې هم نوشته وه چې موږ د افغانستان او د اروپا ترمنځ روابط ټینګ کړو. یعنی دا اولینه پلا ده چې اروپا یو افغان څوک په افغانستان کې د خپل استازي په توګه ټاکي او بیا داسې سازمان لکه ګلوبل اکونومیک نتورک یا بي دبليو د
دنیا په سطح تقریبا په 80 ملکو کې دی خپل استازي لري او د دنیا د دغه سازمان یو غړي تقریبا تیر 3 میاشتې مخه هغه د بلغاریا د صدر اعظم سو نو داسې یو ډیر غټ سازمان دی او دغه سازمان چې د افغانستان ته یو ډیر ښه په اصطلاح د غلري هغه چې ما چې غړیتوب درلود دي ته ما هغه د افغانستان په افغانستان کې چې کارونه کېدل د فساد پر ضد باندې مبارزه کېدل غټي پروژې کېدل نو ان شاء الله شاید د دې یو هیات هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته راسي او بل اروپایي هیات به افغانستان ته ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې د خصوصي سکتور هیات هم د دغه ګلوبل اکونومیک هیات راځي او هم یو د خصوصي سکتور یو هیات به ان شاء الله د خیر سره کژوندیو راسي چې په افغانستان کې د مختلفو پروژو د لپاره به دې کار کوي موږ ټول کار د ګلوبل اکونومیک دا یو پرایویټ سکتور دی دا په حکومتي دغه نه ده دغه نه دی حکومتي دغه نه دی یعنی د ټوله دنیا د تجارانو یو دغه دی چې په هغه کې پورشو د دې غړي دی بي ام دبليو د دې غړي دی مرسيډیز بنز د دې غړیتوب لري په افغانستان کې ټوله دغه لري غړیتوب لري نو دا به ان شاء الله موږ هم کوشش کوو چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه څه وخت چې ما د شاغلي حشمي صاحب تر په دې کې کوشش وکړو موږ به وکولای شو چې د افغانستان په وړاندې چې هغه غیر قانوني خندونه په د سیمې هیوادونو پیښي یا د سیمې یو هیواد پیښي موږ دغه په باره کې هم غواړو چې دغه اقتصادي خندونه چې د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره پیښي دغه لپاره موږ غواړو چې اقتصادي اجماع باید جوړ شي او دا اجماع باید افهام او تفهیم وکړي چې څنګه وکولای شو چې دا خندونه باید د منځ لري کې موږ په دې سیمه کې ژوند کوو په سیمه کې څنګه د ټولې سیمې د خلکو لپاره یو اقتصادي شی راځي رامنځته خیر سي مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان لپاره ځینې ګاونډي هیوادونه اقتصادي خنډونه یا ځینې مشکلات موانع رامنځته کوي د افغانستان او پاکستان اقتصادي اړیکو ته کراو شو دغه په کوم حالت کې دی او تر کومه ځای پورې د افغانستان کې یو ښه اقتصادي یا د افغانستان د تجارت وده د پاکستان د پاره په اوس کې یعنی دوی د ځان د اقتصادي وده د پاره خنډ نه بولي همیشه متاسفانه د افغانستان سره داسې فکر دی که افغانستان په اقتصاد کې یا په تجارت کې وده کوي نو دا دوی د پاکستان د پاره دوی په زیان او په تاوان بولي دا یو داسې فکر دی زه فکر کوم که سړی خپله ګټه د بل په تاوان کې ګوري هیڅ وخت پر مخ نشي تللی که مملکت دا کار کوي که یو کس کوي د بل پس کوي او په تیرو 15 کالو کې دا فکرونه مختلف دي او یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان سکتور ډیره پراخه حوصله وکړه په دې خاطر پراخه حوصله وکړه چې هر وخت چې د موسم سي یا لارې بندې سي مشکلات پیښ سي ام د هغه خصوصي سکتور ته مشکلات پیښ کېدل ام موږ ته پیښ کېدل یعنی د ورځې په دغه اخیرو کې د مناسبات دومره ښه شوي چې د دې 300 موټره هر ورځ د میوو د توکو د مختلفو جنسو دا د دې د لاور سره سهار موټر را بار سو او ماښام په حیرتانو کې ترانزیت به تیرېدل زموږ په ترانزیت کې دومره مشکلات پیښ کېدل چې موږ ته د $100 د $100 شي چې موږ راوړي پر دې به $15,000 ډیمرچ راځي د دې څونه قیمت موږ تقریبا 4 کاله د مخه دا تصمیم یا 3 کاله د مخه تجارانو په خپل دا تصمیم ونیو چې موږ پر دې لار باندې تاواني کیږو پر د په هغه وخت کې تقریبا $1,000 یا $900 به فرق د زموږ او دغه د لارې در مابین د بندر عباس موږ ټول مالونه پر بندر عباس باندې راغوښتل یعنی د غوړو یو کنټینر چې $15,000 به قیمت پر هغه به $12,000 ډیمرچ رالی دا د غوړو په ټول کنټینر کې په کندهار کې د زموږ دوستان ستا هغه په موږ پښتون کې په دې کې په $400 پیدا و یا $1500 پیدا و پر د $12,000 ډیمرچ رالی نو دا هغه مشکلات و چې دا په دې لار کې تقریبا 15% ترانزیت راکم سو بل زموږ پر صادراتي ترانزیت هم ډېر مشکلات پیښ کېدل میوه به په واګه کې ولاړه خراب شول خو به موږ د بندر د چابهار د لارې څخه هم دا میوه وړل ولې اوس په اوسني تاسو د دې یو سروې چې لیدلی چې زموږ تجارت خو زه فکر کوم چې 90% د پاکستان سره راکم شوی بله 90% راکم شوی دي او دا 1% چې هم دی هغه د ملل متحد یو شی راځي ولې دا د دې تجارت د کمیدو او خلکو ته د بیکاری لامل دا د هغه چا په غاړه دی چې د افغانستان په باره کې د افغانستان د تجارت په باره کې عاجلانه تصمیم نیول دي او غیر عادلانه تصمیم نیول دي او یو سیاسي تصمیم نیول دي زه د افغانستان د حکومت دغه دریځ چې باید یو مکمل تضمین وجود ولري او بیا موږ د دې سره لار خلاص کړو چې بیا خلکو ته مشکلات پیښ نشي کوس لار چې به بند سول ټول تجاران براتله یو حکومت ته بدلېدل اقتصادي کمیسیون ته بدلېدل نو د مشکلات سره مخامخ دا د
خلکو هم پیشنهاد او د حکومت هم په دې کې پیشنهاد چې څنګه وکولای شو چې د دغه لپاره یو لار اوسه لیلا الحمد موږ د نورو لارو څخه راتګ لرو ولې بیا هم پاکستان زموږ همسایه هیواد دی موږ د هغو د تجارانو سره یو ډېرې ښې اړیکې لرو د خلکو سره ښې اړیکې لرو آرزو مې دغه ده چې دغه کشمکش چې دی دا باید ژر تر ژره باید د پای ټکی ومومي څو وکولی سو د یو ورورۍ په فضا کې چې فرانسه او جرمني ګزاره سره کولی سي زه پاکستان هم سره کولی سو لار تقریبا که ستاسو په دې تاسو اوس وتلو کې وړم کال چې لار باندې سولو پروژه کې موږ لاړو هلته مو تقریبا لار ته ولاړو شل شپې 15 شپې موږ هلته کښېنستو لار نه مو پرېښودله چې دغه د کوچنی مشکل غټ سي کوچنی مشکل برکوي او غټ مشکل مکوي د دې په لاره مشکل د دون لوی سو چې حتی د دې بمباردمان پر سره ورسېد یو بل ورته ملکی وګړي په قتلیام سول تاسو ولې کابل کې د معتادینو شفاخانه وشتل چې ډېر بیچاره چې هر کم د افغانستان هر کم خصوصي سکتور چې هر کم سي او بل خو د افغانستان خصوصي سکتور یو متحد خصوصي سکتور دی همیشه کوشش کوي چې د خپل حکومت سره موږ هم د دې مملکت خلک یو که هلته زموږ یو ورور په وزارت کې وزیر دی موږ دلته اقتصادي کارونه پر مخ بیایو نو موږ د دې سره ګام په ګام د هیواد ملي ګټې د هیواد اقتصادي ګټې د هیواد اجتماعي ګټو سره موږ په دې کې ګام په ګام ولاړ یو څه وخت چې زما پر شفاخانه باندې بمبار کېږي نو بیا زه تجارت نه کوم دا رقم چې دلته به زما شفاخانه بمبارېږي زما دوسته په ګیان کې به زما پر خلکو باندې بمبار کېږي او زه بیا هم د تجارت لپاره لار پرخوم نه زموږ ملي ګټې اجتماعي ګټې اقتصادي ګټې د افغانستان د ټولو خلکو مشترکې ګټې دي موږ باید د افغانستان د ټولو خلکو د مشترکو ګټو څخه دفاع وکړو خیر اوسې د امریکا او ایران ترمنځ هغه رفته کرار شو په دې وروستیو کې اوس د لیبیا د دوی ترمنځ هغه متاسفانه شخړې نور بیا اوج ته رسېدلې دي دغه تر کومه ځایه پورې د افغانستان اقتصاد ته صدمه رسولې ده او په اوس کې د موږ تاسو ډېری سوداګري د ایران د لارې څخه ده دغه تر کومه ځایه پورې ټکنۍ کړي یقینا دا وخت څخه جنگ شروع شوی دی پر کانټینرانو باندې د ترانسپورت د کمی د وجې څخه تقریبا تر $2000 $2,500 حتی $3,000 پورې ازدیات راغلی دی او د ایران او د امریکای جنگ چې دی دا یوازې په سیمه کې نه په ټوله جهان کې مشکلات پیش کړي دي د تیلو مشکلات دغه د هرمز د تنګي څخه دي او مشکلات رامنځته شوي دي زموږ د ګلف کنټري چې زموږ یو هلته زموږ افغانان ډېر کار کوي ډېر افغانان د وظیفو د ورکولو سره مخامخ شوي دي تاسو به باور نه کوئ چې د ورځې افغانستان ته هغه خلک چې په خارج کې دي په $1,000,000 افغانستان ته راځي په $1,000,000 افغانستان ته راځي او دلته خلک یا کور جوړي یا بل کاروبار پکې یا شی پکې نو دا د دې لامل کېږي چې مستقیم پر د افغانستان پر وارداتو باندې یا پر صادرات باندې مستقیم موږ د چابهار څخه د اوس موږ سوداګري شروع هند د بندر عباس څخه مو سوداګري شروع او اروپا ته مالونه استول نو دا خامخا پر دې باندې منفي تاثیرات کوي او دوی چې دا موقت سي او په ډېر صحیح صورت او په صورت سره ایران زموږ سره همسایه دی په هیڅ وخت کې موږ د ایران څخه داسې مشکلات نه دي لیدلي چې نن یې لار بند کړې ده نن یې بندر عباس بند کړی نه بل منځ کې د زموږ لپاره ښه همسایه دي موږ غواړو چې په نړۍ د ټولو انسانانو لپاره یو د صلح کورس خصوصا دغه منطقه چې موږ ژوند پکې کوو یا د زموږ شاوخوا مملکتونه دي که په دې ملک جنګي د جنگ تاوان هم ورته رسېږي او که ښه اقتصاد ولري موږ ته د ښه اقتصاد ګټې هم را رسېږي مومن صاحب تاسو تجربو ته په کتو څومره چې زه تاسو پېژنم شاوخوا 20 کاله کېږي په افغانستان کې دلته د افغانستان د اقتصادي ودې دپاره کار کوئ او کوشش د دې کوئ چې افغانستان له هغه مجبوریتونو څخه چې لکه څنګه مو چې د پاکستان سره کوم څه درلودل چې یوه ورځ به دغلته د تورخم د دروازه بنده شوله دلته به مستقیم په نرخونو باندې به مستقیم تاثیر کولو اما نن د دغه څه سره موږ تاسو نه یو مخامخ دغه ټولو تجربو ته په کتو سره مشوره مو څه ده شته حکومت ته تر څو دوی هم وکولای شي د افغانستان د اقتصادي ودې دپاره داسې مؤثر ګامونه پورته کړي چې هغه داسې یو اقتصادي وده ونه اوسېږي لکه په تېرو 20 کلونو جمهوریت کې افغانستان یو ځای ته رسېدلی و خو هغه داسې و لکه د یو سنجاق چې پخوانۍ ته ورچوخ کړي هېڅ هم پاتې نه و موږ تاسو بېرته د صفر څخه شروع وکړو زه فکر کوم د افغانستان حکومت هغه څه چې موږ د اقتصادي کمیسیون کې وړتیا وینو یا په زما ښه په یاد دی تقریبا 15 کاله د مخه یو مجلس و په ارکې مجلس و هلته جناب محترم رئیس صاحب الوزرا وینا کوله د پاکستان وزیر خارجه ناست نو دا تجارانو ویلی چې دا تجارت دی د دې په باره کې باید اساني رامنځته سي
یو چا دا خبره وکړه چې جناب وزیر صاحب تجارت وکړه زما وسیله نه دي، نو حاجي ملا صاحب محترم یو خبر ورته وکړه چې هغه خبره ډیره قانوني او ښه خبره وه. دوی ویل چې دا تجارت کوچنی کار دی، دا غټ خبرې بالکل. نو محترم حاجي ملا صاحب ورته چې اول باید موږ کوچني کار ورته وګورو، د یو درمند دغه یې ورکړي چې که چیرې موږ یو درمند یو کوچنی ځای اور واخلي او موږ دا اور هغه پر ځای دفع نه کړو، نو دا به دا درمند به ټوله ور واخلي. او هغه خبره دا اوس تطبیق کېږي. ګوره چې که موږ په هغه وخت کې دا کوچنی مشکل دی حل کړی وای، اوس به دا غټ مشکل نه پېښېدلی. نو د افغانستان حکومت ته مو ارزو دغه ده چې بیا هم د خصوصي سکتور خصوصا د صنایعو او د خپلو سرمایه ګزارانو حمایت لکه اوس چې کوي کې دغه اوس فرمان اخر چې د شیخ صاحب حفظه الله تعالی له خوا څخه راغلی چې د مالیات په باره کې د کمښت کوي، دا د ډېرو د افغانستان د ټولو خلکو د افغانستان د خصوصي سکتور د ډېر ښه هغه استقبال سره مخامخ شو چې زه د زړه کوم مننه کوم. دا یو پر ځای اقدام و د افغانستان د خلکو په اصطلاح مالیات چې مالیه راکمه شوله، جریمه په مالیاتو کې نشته چې دا د ډېرو خلکو شرکتونه باقي و نه سوی نوي کولی. نو مالیات نشته په ګمرکونو کې خاصه توجه شوې ده. ارزو مې دغه ده چې نور هم توجه وشي، څنګه نور اسانتیا راولو. هغه څه چې د ولس لپاره خدمات د ولس لپاره باید ډېر دا د افغانستان ولس د ډېر خدمت لایق دی، د دوی لپاره باید خدمت وشي، د دوی لپاره باید اسانتیاوې رامنځته شي. او زما د افغانستان حکومت ته خاصه مشوره دغه ده لکه دغسې زیربنایي پروژې لکه د کوشتېپې کانال پروژه چې ده، هیله مې ده چې د افغانستان په جنوب کې هم یو واله ډېره مهمه چې ده چې هغه د زمین داور والي په نوم ده، هغه هم دغسې یو ډېره لوی پروژه ده چې د هلمند ولایت څخه اخیستل کېږي چې د دې ولایت لپاره چې هلته هم ډېره یو وچکالي رامنځته چې د هغې ولایت په باره کې هم د دغه کانال وروسته د هغې په باره کې یو ښه اقدام وشي چې هغې خواته هم هلته ډېر خلک مشت دي او زیاتره خلکو د وچکالۍ د وجې څخه راغلي دي، یعنې نقلي مکان یې کړی دی. په هغه کې هم باید کوشش وشي. موهن صاحب مخکې اشاره درلودله د اسلامي امارت د زعیم فرمانونو ته یا هم په دې وروستیو کې کوم فرمان چې صادر شوی دی هغه هم د یو شمېر مالیاتي تخفیفونو په اړه باندې تر اوسه مو خپله د اسلامي امارت زعیم لیدلی او له دوی سره مو هم د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي دي. د دوی نظر د افغانستان د اقتصادي ودې دپاره او یا هم د خصوصي سکتور څخه د حمایت او د ملاتړ دپاره څنګه؟ الحمدلله ډېره ښه پوښتنه تا وکړه او د شکر ځای دی چې یو چې یو ملاقات و هغه زه نه ومه په روسیه کې په یو رسمي سفر تللی ومه. دوهم ځل یو ډېر مهم او اړین ملاقات چې په هغه کې تقریبا در 2.5 ډېر تجاران و او دا فکر کوم په عام محضر کې به د جناب شیخ صاحب حفظه الله تعالی یو دوهم ملاقات د خلکو سره یا په درې ملاقات چې دا یو ډېر ښه ملاقات و او هلته یې دومره په فصاحت او بلاغت باندې د افغانستان ټولو مشکلاتو ته کاغه اجتماعي مشکلات و کاغه اقتصادي مشکلات و کاغه د خارجانو ته اطمینان و وینا یې وکړه چې تقریبا بیخي یعنی که درته زما او ستا دغه لږ چې ډېر نږدې په هغه وخت کې موږ هلته د حضور د شرف مو درلودی چې هلته و او هغه یو ډېر عالي وینا هلته وکړه چې په هغه وخت کې دغه پروګرام چې و د کندهار د پخواني والي صاحب ښاغلي وفا په دغه باندې جوړ شوی او زموږ د خصوصي سکتور یا د افغانستان د اتاق تجارت په خاصه دغه باندې چې تجاران موږ ټوله راټول کړي وو د ټولو ولایتو څخه هلته راټول شوي وو او هلته ډېرې ښه خبرې وسولې او تجارانو ته ډاډ ورکول شو چې تاسې باید خپل تجارتونه باید داسې ونه کړئ چې یو نفر تاسې د هر دغه څخه راواخلي، یعنی هر څوک چې خپل د 15 شرکته 6 شرکته 10 شرکته سره یو ځای سي دا خبرې وکړه او بله پر همسایګانو باندې په هغه وینا کې غږ وکړي چې ټول همسایګان باید د افغانستان څخه هیڅ ډار و بیر ونه لري، د افغانستان ځکه به د هیچا پر دغه باندې استعمال وشي او همسایګان چې زموږ مسؤل او په امن وسو موږ د افغانستان کامیاب د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکړي. دغه اوس په اختر کې چې همې ډېر یو ښه بیانیه درلوده لکه په کوچني اختر وکړه په لوی اختر او په ټولو اخترو کې وینا وکړه. دا یو ډېر او یو بل ملاقات چې هغه د کابل په لویه جرګه کې چې په اولین پلا چې جناب شیخ صاحب معظم کابل ته تشریف راوړي هلته موږ چې موږ سامعین او بصیرین واغه موږ هلته د جناب شیخ صاحب خپل بیانیه چې ورکړه د کابل خلکو ته د افغانستان ټولو خلکو ته اطمینان ورکړي. نو په هغه کې مول دی زه فکر کوم چې شیخ صاحب حفظه الله د افغانستان په تاریخ کې
یو هغه ځای هم دی چې هم په دینی چارو کې او هم په اجتماعي چارو کې پراخ علمیت لري. نو الله پاک دې اوږد عمر ورکړي او خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو د توفیق دپاره د اسلامي نظام دپاره د نورو الله پاک توفیق ورکړي. او مولانا صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تر راتلونکو 5 کلونو پورې که چېرته موږ او تاسو همدغسې په اقتصادي برخه کې دغسې مزل وکړو افغانستان به کوم ځای ته ورسیږي یا به هم تر کومه ځای پورې دغه شته ستونزې مشکلات حل شي؟ زه فکر کوم که افغانستان څو شان چې د کرپشن پر ضد باندې مبارزه جدي روانه وي او د خلکو دپاره نور هم در دغه هم نور عدالت تحکیم سي اقتصادي پروژې ډېرې پلي سي. زه فکر کوم دا لرې نه ده چې افغانستان به پر خپلو پښو یو ولاړ اقتصاد ولري. او اوس هم څه چې موږ ګورو چې د فساد پر ضد مبارزه روانه ده او د خلکو مشکلاتو ته کتنې کیږي. نو زما در دې خبرې پورې زما یو مسجد دې ځای ورځ ورغله نو د خلکو ماته کیسه کوله وایي سهار چې موږ د لمانځه څخه راووتلو وایي خلک راغله وایي موږ ته ویله چې موږ شیخ صاحب راستولي داسې په مسجد کې د شاوخوا کې داسې د حوزې داسې په د کابل کې سره توپ داسې د حوزې نه پر دا خو به د چا سره ظلم نه کوي د چا سره خو به ظلم کوي زور کوي موږ یاداشت اخلو. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده چې څوک د خپل د دغسې مسجد څخه خبرې که دغسې پلانونه ولري او د خلکو مشکلات واورېدل سي د خلکو پر سر باندې لاس تیر سي خلکو ته اساني جوړ سي او د خلکو د مخ څخه موانع لري سي. زه فکر کوم چې لري نه ده چې افغانستان به د شو ملکو په قطار کې درېږي او افغانستان به په خپل پر ځان بسیا کیږي. ډیره زیاته مننه کوم منصب کور مو ودان سلامت اوسئ چې زموږ استودیو ته تشریف راوړو. الله مو غمره خدای مو عزت لري. زه بیا هم د دې استودیو تبریک درته وایم خدای تعالی کور مو ودان سلامت اوسئ. درنوونکو تاسو هم مننه کوم تر بل پودکاست د خدای په امان.